اوس د دې نه بعد به سزا د هغه چا بیانیږي چې هغوی زنا کړي والعیاذ بالله. مخکې د مال د حفاظت خبره وه، اوس د عزت د حفاظت خبره ده. څومره چې ګوره د شریعت پابندیانې به موږ لګولي دي که نه، په دې کې ګوره د الله فایده نشته. د یو نو څه به کوشش لکه چې ته ورته ووایې چې ښځه به پرده کوي، د دغه ښځې سره ته یوازې نشي کېناستی، نو دې به داسې سور شین شي، ته به وایې چې الله ته پکې فایده ده. نو دا څنګه دا یو ترقي او دا یو هغه ملکونو ته وګوره او دې ته وګوره او هغې ته وګوره. ګوره غوسه کېدو ته او سور کېدو او شین کېدو ته ضرورت نه دی. دا څومره پابندیانې چې الله په موږ باندې لګولي دي زما او ستا د عزت دپاره یې لګولي دي. الله چې ما ته دا وایي که نه چې ستا ښځه به پرده کوي، دا دې دپاره چې ته په عزت کې پاتې شي، ستا دا ښځه ستا دا کور په عزت کې پاتې شي. الله چې موږ ته دا وایي چې تاسو ښځې او سړي به ګډوډ کېږي نه، د دې دپاره چې معاشره پاکه پاتې شي، هر سړي عزت پاتې شي، هره ښځه درنه په صادر کې پاتې شي. نو فایده زما او ستا ده. سله سړی داسې کله کله سړی د یو نیم داسې بات شروع کړي، ته به وایي چې لکه الله ته پکې فایده ده. کله چې الله رب العزت د قربانۍ دا مسلې په سورة الحج کې ذکر کړې که نه، چې دا څاروی به حلالی او داسې به حلالی او د اختر د قربانۍ او د حج د قربانۍ، نو بیا به که الله ویلي لن ینال الله لحومها ولا دماؤها، الله ته ګوره ستاسو د قربانو دا غوښې او وینه نه رسېږي. داسې نه ته دې سوچ کړي چې زه څاروی حلالوم ځکه چې الله ته د غوښې ضرورت دی یا الله ته د دې وینې ضرورت دی. نه، فایده زما او ستا ده. نو د څومره لارې چې الله د فحاشۍ بندي کړي دي، فایده زما او ستا ده چې زما او ستا عزت وساتلی شي. یعنې ته نظر واچوه نن سبا چې فحاشي څومره عامه شوې ده، عزتونه تار تار شو که نه. هغه خلک چې د هغوی د ښځو بورقې چا نه وي لیدلي، زه دا نه یم چې ښځې چا نه وي لیدلي، د هغوی د ښځو بورقې په هغو کې د بعضو ښځې خویندې لونه په سوشل میډیا، په ټیک ټاک، په فیسبوک، په یوټیوب د څه د لاسه چې کله دوی هغه احکامات پرېښودو کوم چې الله بیان کړي. که یو سړی وایي چې بعض راشي وي نه زنانو له حق ورکول پکار، ته زنانو حق څه ته وایې؟ ما ته دا ووایه، زه نه درته پوښتنه کوم، ته زنانو حق څه وایې؟ څه یې دی؟ تعلیم وایې موږ یې کوو، شریعت موږ ته ویلي دي، اجازه یې راکړې ده، فتنه پکې نه وي، دیني دی او که دنیوي دی. ته وایې جیداد کې برخه هغه موږ ورکوو، ته وایې د دې جوړه جامه، نو د هلک د جوړې د جامې دومره اهتمام موږ نه کوو څومره چې موږ د زنانو کوو. که ته وایې د رزق، نو راشي زموږ د مسافرو حال وینئ، تا ته پته ولګي چې دوی د ښځو د رزق دپاره څومره منډې وهي. که ته وایې د عزت، نو غټ پټ سړی به غټ پټ سړی او ښځه به ورته زیاته خبره په لاره کې او په بازار کې وکړي او دی وله واپس جواب نشي ورکولی. ولې؟ وایي ښځه ده. او هغه چې راجمه شي خلک هغوی ورته هم دا ویل که ته بس غلی شه غلی شه، څه ده؟ ښځه ده. نو ته نور حق څه ته دی؟ که دا ګوره که دا مور ده خپو کې جنت دی، نور حق څه ته وی؟ که دا ښځه ده د دې خپل حقوق دي، که دا خور ده او لور ده، رسول صلی الله علیه وسلم که تربیت ته ولو کو حق ته ولاده کو ته جنت ته ځي. که دا ترور ده مور ده، نو دې ته خو په هر څه کې برخه میلاوي شي. ته حق څه ته وی؟ لنډه دا د حق دې ته وایي چې دا دې لګړه راوځي، دا دې بې پرده شي، دا دې لنډې تنګې جامې واچوي بهر ته دې راوځي، نو چې ما ته ښکار اسان شي. هغو تاسو کور کې کېنولي دي، هغو په پرده کې دي، هغو په حیا کې دي، هغو په عزت کې دي. نه بهر ته راوباسئ چې موږ خپل څه چې کول غواړو چې هغه وکړو. اوس پې ورسېدی که نه، حق دې ته وایي، دوی حق دې ته وایي، دوی ازادي دې ته وایي.
ګینې زمونږ په شریعت کې قدم په قدم زنانو ته د هغوی حق ملاو شوی دی. سړی سخته تیری خو د هغوی حق ادا کوي، پلار سخته تیری د لور حق ادا کوي، خاوند سخته تیری د ښځې، زوی سخته تیری د مور حق ادا کوي، رور سخته تیری د خور حق ادا کوي. نو څومره د فحاشۍ د لارې چې الله بندي کړي دي د څه دپاره؟ زموږ د فایدې دپاره چې زما او ستا عزت وساتلی شي. او دا درته ووایم د ښځې نه اندازه د هغې د کور د عزت او د کور د خلکو لګي. یو زنانه دې ولیده که نه او په لاره روانه او هغه ډېره عزتمنه او په پرده کې او غاړې ته پوه شه چې کور کې سم سړي اوسېږي، ای تربیت یې کړی دی، په دې به خفه کېږو نه، دا ګوره حقیقت دی. او چې دې ولیده او کږه وږه وه پوه شه چې کور کې سړي کمزوري دي، تربیت یې وله نه دی کړی. هغوی په خپل عزت نه خفه کېږي، دا خو زمونږ عزت دی، دا زمونږ عزت دی. ځکه ګوره درنې زنانه چې که نه او درنه ښځه کله چې دې ته شیطان څه غلط څه زړه ته راځي چې داسې وکړه دغه وکړه داسې وکړه، نو اول خو الله ورته مخې ته کېږي، دا خو د هر مؤمن سوچ دی، خو بیا ورته پلار را مخې ته شي، رور، خاوند، زوی، خاندان، کور، کیلې، معاشره، پښتو اینکو، دغه درنه ښځه ده. هر طرف ته یې سوچ دی چې زما د یو معمولي قدم د لاسه غلط قدم د لاسه ټوله معاشره ختمېږي. نو اوس الله رب العزت موږ ته مسله بیانوي چې د خپلو عزتونو به خیال کوئ. نو سزا بیانوي د هغه زیناکارو والعیاذ بالله چې زنا یې کړې ده. د اسلام په اوله کې خبره داسې وه، په اوله کې چې کله نارینه او زنانه زنا وکړي نو په دې زنانه به 4 ګواهان پیش کړي چې او دوی زنا کړې ده. نو که چېرته ګواهي ورکړه نو دا زنانه به په کور کې بنده کړی شي. زنانه به په کوم ځای کې بنده کړي؟ کور کې. د کوم وخته پورې؟ د مرګه پورې، یا الله ولې یو لار راوباسي، هغه لار بیا الله راوویسته، دا حکم منسوخ شو، دا حکم څه شو؟ منسوخ شو. موږ به د آیت ووایو بیا به یو مسله دوه به ترې ذکر کړو. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، او هغه ښځې چې راتګو کې بدکارۍ ته د ښځو ستاسو نه، فاستشهدوا عليهن 4 منكم، نو ګواهان پیش کوي په دوی باندې 4 ګواهان د سړو ستاسو نه. فإن شهدوا، نو که ګواهي وکړه هغوی، فأمسكوهن في البيوت، نو بندي کوي دوی لره په کورونو کې، حتى يتوفاهن الموت، تر دې چې وفات کی دوی لره مرګ، او يجعل الله لهن سبيلا، یا به مقرره کی الله دوی لره سلاره. کیدای شي الله ولا یو بل لار راوباسي، هغه لار بیا دی چې د حکم الله څه کو؟ د حکم الله منسوخ کو. ښه، د اسلام په اوله کې مسله دا ده که چېرته زنانه فحاشي وکړه، صحیح ده، او په دې باندې 4 ګواهان وو، نو دا به بنده کړی شي په کوم ځای کې؟ په کور کې. دا فایده ورسره یاد کړئ. ګوره هر هغه زنانه چې د دې سرپرست په دې پوه شو چې د دې ښځې چال چلن صحیح نه دی، دا به د کور نه بهر ته نه پرېږدي. دا مسله اوس هم ده چې ته به پوه شي چې چال چلن یې صحیح نه دی. چې چال چلن یې صحیح نه، په دې به پابندي لګوي، که نه دا نورې جافې جوړوي. چې چال چلن یې وراني او دی ورته وایي زه چې بس زه چې څه کې کوئ، دا ورته نورې جافې جوړوي. هوښیار سړی هغه وي چې دی د خپل کور په زنانو باندې پوه وي چې او دا ښځه ده هېڅ مسله نشتي، که دا
بازار ته ضرورت دپاره ځي، د هسپتال ته ځي، تعلیم له ځي، خپلوانو کره ځي، غم ښادۍ له ځي، هېڅ خبره نه. خو چې د یو ښځې چال چلن صحیح نه دی که نه، نو بیا به ډېر احتیاط کوي، ځکه چې چال چلن یې صحیح نه دی او نور څه درته جوړوي. بیا دا آیت منسوخ شو. منسوخ شو داسې سزا بیا دا شوه چې کم زیناکار واده کړی شوی که نارینه دی که هغه زنانه ده، نو سزا یې څه ده؟ دا به رجم کېږي. دا به رجم کېږي، سمسار کېږي به چې دا تر دې چې مړه شي. چې کله واده کړی شوی نه وي نو بیا 100 کوړې سزا ورکول دي. قرآن کې دا سزا ذکر شوی، 100 کوړې سزا ورکول دي او 1 کال د علاقې نه شړل دي. اوس هغه شړل نشته، د هغې په ځای څه دي؟ د هغې په ځای جیل دی. دلته الله وایي کور کې به بند کړي حتی یتوفاهن الموت، تر دې چې مرګ پرې راشي، او یجعل الله لهن سبیلا، یا به الله یو لار راوباسي. حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم چې کله دا آیت راغی نو وی قد جعل الله لهن سبیلا، الله لار راوویسته. صحیح مسلم کې دا حدیث دی، په نورو کتابونو کې هم شته، وی الله لار راوویسته. هغه لار دا ده که چېرته بې واده زینه وکړي نو هغه به والی کېږي 100 کوړې او 1 کال دپاره به جیل ته اچولی کېږي یا شړلی کېږي. والثیب بالثیب، او که چېرته واده کړی شوی نو ده باندې بیا څه ده؟ ده باندې بیا رجم دی، دی به رجم کېږي. د رسول الله وسلم په زمانه کې څو کسان چې دی رجم کړی شوي دي، او کې مشهور څوک دی؟ معز رضی الله عنه. معز هغه صحابي چې د هغه نه زنا شوې وه او د رسول وسلم خوا ته راغلی او په خپله اقرار کړی. الله اکبر. د ده دا قصه ما سیرت کې ذکر کړې م ده، سجي کې مې تفصیلا ذکر کړی و. ډېره ناشنا قصه ده د معز رضی الله عنه. د انسان نه غلطي کېږي او د ده نه غلطي شوې وه. یو حدیث کې راځي چې دی راغی په رسول وسلم پسې وی انی زنیت فاقم فی کتاب الله، ای رسول الله ما زنا کړې ده، نو د الله د کتاب چې کومه فیصله ده هغه په ما لاګو کړه. رسول وسلم ته مخ واړو. وجه دا ده ګوره، قاضي ته د راتلو نه مخکې که په ځان دې پرده واچوله نو بیا صحیح ده، خو که قاضي له رالې بیا به هغه فیصله کوي. نو رسول وسلم ته نه مخ واړو که دی لاړ شي په ځان پرده راواچي. بل دا چې اقرار به 3 پیرې کې، نو رسول وسلم ته مخ واړو، ده بیا وویل، ده بیا 4 پیرې ده. یو روایت کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم ته بار بار تپوسونه کوي. یو پیر رسول صلی الله علیه وسلم دې ملګرو ته وویل دا سړی لیونی خو نه دی، به جنون، دا لیونی شوی خو نه دی، د ده په شان سړی معز صحابي دی، په انسان نه خطا وشي. دا بعض چې دی بلکل خطا او د ګناه ګنجایش پکې نه وایي چې انسان دی هغه نه ګناه کېږي، خطا دې کېږي. ګناه نه پاک انبیا دي، خو دومره چې نیکانو خلکو نه کله نا کله ګناه کېږي او بیا الله ته واپس کېږي. دی اوس ګوره الله ته څنګه واپس کېږي. نو رسول وسلم تپوس وکړو، وي دی لیونی شوی خو نه دی. او د ده ناشنا هغه پوره قصه داسې ده. یو صحابي دی نعیم بن هزال. نعیم بن هزال رضی الله عنه وی دا ماعز زما پلار را لوی کړی و. هزال د نعیم پلار دی وی چې د ماعز زما د دې پلار سره و هغه را لوی کړی. نو د دې نه زنا وشوه د دې ماعز رضی الله عنه. نو راغی زما په پلار پسې په هزال پسې ورته یې ویلي ما نه زنا شوې ده. نو هغه ورته وایي زه به تا ته څه ووایم، خو ته داسې کار وکړه د رسول سلم خواله ورشه او هغه ته دا قصه وکړه. نو کیدی شي هغه د الله نه بخښنه وغواړي، نو الله به دې معاف کړي. لعله یستغفر لک. ده دا ماعز په ښه نیت رالیږلی دی. وی هغه راغی په رسول سلم پسې
درې څلور پیرې د هغه نه رسول سلم ته پوښتنه کوي. بیا ورته رسول سلم دا وی د چا سره دې زنا کړې ده؟ هغه ورته یا رسول الله د پلانۍ سره. بیا ورته رسول سلم وی تا سره میلاو شوی؟ هغه وی یا. وی داسې میلاو شوی لکه خاوند چې له ښځې سره میلاو وي او دقه شان میلاو شوی. نو چې له دومره اقرار یې وکړو او دا بار بار راځي هغه دا غواړي چې ما نه ګناه شوې ده او الله ما معاف کړي. رسول سلم ملګرو ته ووایي دی څه کوي؟ دی رجم کوي. الله اکبر. کله چې دی ودرو که نه او دی رجم کوي، دی سمسار کوي. وی فلما مسته الحجاره، کله چې په ده باندې دا کاڼي ولګېدو که نه نو اوله کې دی ورته ولاړ صحیح، خو چې دا کاڼي پې کله سټارټ شو نو دی ډېر په تکلیف کې شو. فخرج یشتد، نو منډې کړې، لاړ وتښتېد. ځکه چې سوچ وکړي چې یو سړی ولاړي او هغه د هر طرف نه په کاڼو ویشتلی کي، ډېر ګران مرګ دی. نو ده باندې چې کله دا کاڼي لګېدو، دا کاڼي چې شروع شو بس تکلیف په ډېر شو، منډې کړې. منډې کړې او د ملګرو پسې منډې والې خو رانیوی نه شو. فلقیه عبدالله بن انیس، دا یو صحابي دی، هغه را روان دی عبدالله ابن انیس. چې ویې کتو نو چېره سړی خو منډې ووي او د نورو پسې ورپسې دي. فنزع له بوظیف بعیر فرماه به، وی دی راولګېدو د اوښ د خپې دا هډوکی نه دی، د پنډۍ دا هډوکی دی راواغېستو، د دې نه په دې باندې د لرې نه وویشتو، هغه مړ شو. ځکه چې د اوښ د پنډۍ هډوکی او ډېر کلک هډوکی نو په دې باندې چې وویشتو هغه مړ شو. دوی رالو رسول سلم ته قصه شروع کړه. یا رسول الله ماعز داسې قصه وه، کله چې موږ دا کاڼي شروع کړو یو هغه منډې کړې. نو رسول سلم وی هلا ترکتموه، پرېښودی به مو، فلعله یتوب فیتوب الله علیه، توبه یې ویستې او الله به ورله توبه قبوله کړې. تاسو اوس بیا تلئ سره، یعنې ستاسو غاړه ازادي شوه. کور رسول صلی الله علیه وسلم داسې نه غواړي چې هر سړي ته سزا ورکړی شي. بعضو دا ذهن داسې جوړ شوی د دین نه خبر نه چې هر سړي ته به سزا دې ورکړی شي. ستا غاړه ازادي شوه، تا رجم کوو او هغه څه شو؟ وتښتېد. قیامت په ورځ که الله تپوس وکړي ته به وایي چې یا الله ما خو رجم کوو، هغه وتښتېد. بیا رسول سلم حزال ته ووایي، هغه مشر ناست اچھا چې رالیږلی وی یا حزال لو سترته بثوبک کان خیرا لک مما صنع، دا خپل څادر به دې پرې راچولی به پرده کې به دې ساتلی، په موږ پسې دې څه رالیږو؟ یعنې که موږ پسې دی نه وی راغلی او ځان له توبه ویستی وی بس صحیح وه، خو چې ما پسې دې راولېږو نو بیا خو به زه لازم حد قایم وو، دی به دې پټ کړی به موږ پسې دې راولېږو. نو ماعز ابن مالک الاسلمي رضی الله عنه د ده نه زنا شوې وه، ډېره رجم کړی شوې. د غامیدي قبیلې یو زنانه وه، هغې نه زنا شوې وه، په خېټه بچی و، هغه هم د رسول سلم خوا ته راغلی و، هغه هم بیا چې دی رجم کړی شوې وه. د یو بله یو زنانه وه د جوهني قبیلې د طرف نه، هغې هم چې دی زنا کړې وه او دا ټول رجم کړی شوي دي. نو اوله کې مسله داسې وه چې رجم کوې به یې نه، وروسته بیا مسله څه وه چې رجم کوې. اوله کې صرف دا و چې کور کې بند کړه، دقه یې سزا ده، د کوم وخته پورې؟ مرګه پورې. وروسته دا مسله منسوخ شو. انشاءالله باقي چې کومې مسلې دي او ایتونه دي هغه به پر روان درس کې بیانو. الله رب العزت دې موږ د هرې فحاشۍ نه وساتي. الله رب العزت دې په موږ پردې راواچوي په دنیا او په آخرت کې. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.